مړه څه چل دی ځان نه دی لیونی جوړ کړی دی یار. څه چل دی څه ته وایي روان یم ډي چوک ته درنیله او دا ډز ډوز او توړ پوړ او ډز او ډوز او غرب او غروب دا البته صحیح کي. ها ډي چوک ته ځې ورشه کنه چې ډي ته دې کي ټیشو داسې فیر دی. ورشه ورځه چې داسې د ډي ته کې چې دا نه دی دا چې دا درکې دغه کي ځه ورځه پې. یاره د حسن خبره صحیح ده وایي ما ډي چوک ته به نه ځمه هسې نه ومیلي دی خو ریکارډ ګنده دی بس ډایرکټ په سړي ډز کوي. مړه ډي چوک ته نه ځمه داسې کار به وکړمه دا چوکه ولمه او مونځ به وکړمه د مونځ ټیم دی. ناظم صاحب زنده‌باد وایمه دا خو جلسه ده بله ډي چوک می چوک پرېږده بس دوی جلسې ته به کښېنم ناظم صاحب ته به خپل تکلیفونه ووایم امید دی ټول به راله خل کي دا دی ورالم. ناظم صاحب زنده‌باد قرآن بچو که تاسو ما باندې اوټونه واچوئ ما باندې بیا الیکشن باندې پس کې تاسو بیا وګورئ موږ به تا باندې خوشحالي څنګه آبادوي. کور عمران شاه تاسو خلکو له اوټونه ورکوئ چې بیا مرستو جوړوي. زه به تاسو جوړوم نه زه به تاسو ټول عمر خندوم تاسو سره به ښه کوم تاسو باندې به کوڅې جوړوم تاسو باندې به پیسې راځي هغې باندې به لیټونه لګوم او بس بیا تاسو ما باندې چیرمن کوي چې زه تاسو باندې ناظم شم نو بیا به زه ستاسو پوسته کې وباسم تاسو بیا وګورئ. ناظم صاحب زنده‌باد وایم ناظم صاحب زموږ د لارې هم ډېرې خرابې دي د لارې کوڅې خو راله ټیک که که نه. الله پولیس دی پولیسو تښتئ. وده بې غیرت بچو تاسو وتښتېدئ هغه چې چا وي لار په ښه کړه هغه بې غیرته خو د ټولو نه مخکې وتښتېدو په دې پولیس باندې مضربه وایي زه کېږدم دا نه لاړم.